ښه نو کلیبورډ چې دا کلیبورډ د موقت وخت لپاره کټ شوی یا کاپي شوی لیکنه څنګه کوي ساتي یې صحیح ده مثال کله چې تاسو دلته لیکنه کوئ دا لیکنه شوه اوس غواړئ دا کاپي کما کله چې کاپي کوم ګوره اتوماتیک دلته راشي یا مثال دا کاپي کوي ګوره هم دلته راشي ودې لیدل بیا کولای شي دې ځنه کلیک وکړي پیسټ آل ټول به راشي د دې فائدہ څه فائدہ یې دا ده چې بعض وخت کې چې مطلب غټ چپټر 200 صفحه هغه کې مختلف دا مهم نکتې راخلي بیا غواړي په اخر کې یو ورته څنګه کې پیسټ کې لکه زه مثال در کوم څو صفحې لیکنه شو یو له صفحه ښه اوس ګوره مثال دغه یو تعریف ده یو د کلیبورډ خالي کوم تاسو په خاطر باندې ګوره دا یو تعریف مثال کاپي مکللو راکنه دا مثال لاندې راغلم دا بل تعریف شولو دا مې کاپي کړلو ګوره هغه راغی وینه همداس لاندې راځي مثال مهمه نکته کې راټولوم په دې ډاکومېنټ کې دا مې را کاپي کړله کاپي دا ګور دا بل تراشه همداس په راشه مثال دا در کاپي کا کاپي سکل کاپي ټول د تر غلا اوس کولای شي دا ټول په بل صفحه کې څنګه کې یو ځای باندې پیسټ کړه ته ګوره پیسټ آل کلیک وکړه ګوره مهمه نکته ټول د په یو ځای باندې راغلي سماره ټول کوي څنګه ورته لیکنه ورسره لکه نه هغه خو نه دلې دا د مکتب انصاف کتابونه هم دي د اخر کې لنډیز لیکل دي پس لنډیز صحیح ده هغه مختلف تعریفونه را کاپي کړی به اور ټول پس کړی بلدا چې څه مشکل غونه وي خپل څه سره کلیبورډ کله د کلیبورډ نه ختم سي بیا ځنه څنګه کولای دا چک ما پس نو لاندې دا کې مطلب اره کټ شوی لیکنه اره کاپي شوی لیکنه چې ترازي کلیبورډ کې راځي خبره نه ورسېده ها پرمټ پوینټر کوم پرون درته ویلې و څه کار کوي مثال کوم لیکنه د کړي وي دا دته مې بولډ او ایټالیک او انډرلاین مو ورکړه اوس لاندې یو بل لیکنه کوم په هغه باندې فارمټ نشته غواړم دا فارمټ په دې باندې ما اپلای کما راځم فارمټ پوینټر اخلم او دې باندې د څنګه کوم کوم ورې صحیح شو را ها لاندې د کلیبورډ سو اپشن دي دلته ونه دا شو افیس کلیبورډ اتوماتیکلی دا څه معنی کچې ته دا ټک مر زول غوما کله چې یو لیکنه دوه ځلې کاپي کوم د کلیبورډ په ماته اتوماتیک څنګه کیږي خلاصي ځل مثال یعنی صرف معلومات راکې دا لیکنه مخکې نه کاپي شوی ده صحیح ده ګوره رائټ کلیک یو ځلې رائټ کلیک دا ایګنور وانس خبر رائټ کلیک کوم څه باندې کلیک کوم کاپي باندې کلیک کوم دا یو ځل کاپي شو بیا رائټ کلیک په کوم کاپي کوم وګور ماته اتوماتیکلی بورډ را خلاص ویني ولی ذکر ته وایي دا لیکنه د مخکې څنګه کړی دا کاپي کړی دا ولی را خلاص کړ ځکه دا ټک مارک نه ګوري او چې دا لري کما بیا وګور شل ځلې کاپي کوم نه تر خلاص رائټ کلیک کاپي بیا رائټ کلیک کاپي بیا رائټ کلیک کاپي خلاصوي نه خو وسم کیبورډ کې دی هغه د کاپي هغه چې شرکت کې کنټرول کنټرول سی دا کچې ته زوس کیبورډ کې دوه ځلې کنټرول سی پریس کوم بیا ما کیبورډ را خلاصي ګوره یو ځلې دا دوه ځلې خلاص کنه خلاص په ډبل کنټرول سی پریس کول سره کچې ته دا ټک ماته کوم ویني شو اپیس کیبورډ وین کنټرول سی پریس ټوایس کچې دا لري کوم بیا که شل ځلې کنټرول سی پریس کې بیا نه تر خلاصي ګوره ویني خلاصي نه خلاصي کې صحیح ده دا د ټک مارک زپاو edit mark مشکل ونه وي بل دا ټک مارک ته کلیکټ without showing a piece clipboard کچې ته دا ټک مارک لګیدل وي څومره شین ستره کاپي کوي مثال دا شمه را کاپي کړلو کاپي بیا مثال دا د نور لیکنه کاپي کومه دا 2 حروف کاپي وګوره هغه درته راځي را کنه دا کلیپبورډ نه راته شو کوي خودت څنګه وي راځي خو کچې ته د څه وکړي مطلب دا ټک مارک لري کلیکټ without showing a piece clipboard دا لري کما بیا که څومره لیکنه کاپي کوم تر څو پر پیس کلیپبورډ نه وي شو هغه لیکنه به نه جمع کیږي مثال دا کاپي کومه بیا راځم دا لیکنه کاپي کوم بیا مثال دا لیکنه کاپي کوم دا ګور دا لیکنه بدلته ناراضي واځي ما مخکنی لیکنه وي دلته ګور یوازې مخکنی لیکنه ده سمون ورسې لیکنه ورسې کچې ته غواړې نه عدد بغیر مطلب دغه نه کاپي کوي نو دلته براشي د ټکمار په څنګه کوي دا به ولګوي دا چې ولګولو اوس کدا کلیپبورډ نه وي شو بیا من دا لیکنه څنګه کیږي کاپي کیږي به الته به څنګه کیږي جمع کیږي به کلیکټ معنا جمع کول یا یو ځای کول راغونډول دا ګور کلیپبورډ نو شو کړ ټول د ترغلي کم راغلي آفرین بل څه سره شو اپیس کلیپبورډ آیکن ان ټاسک بار په دې ځای کې ټاسک بار باندې نه دا آیکن دی آیکن ته اپیس کلیپبورډ آیکن وایي کیږي نه دا خاري درته کله چې مطلب تاسو دلته لیکنه کاپي کوي کاپي دا ګورم په دې آیکن کې دلته معلومات پیدا کوي دا آیکن کولای شي دلته ډبل کلیک وکړئ دې ځای هم شو کوي کچیر دا آیکن دلته نه غواړي راشي دلته د ټک مارک څنګه کوي دا بل لري کې دا لري په ګور آیکن څنګه شو ختم شو بیا د ټک مارک ولګوي بیرته آیکن څنګه شي پیدا بشه په دې کې هغه کې نه د دې کیبورډ کې څو کاپي شوی شي نه څو کاپي شوی شي ځایږي سلرويشت څو سلرويشت شي ست کاپي کې دلته راځي وګوره
مثال دا مې څنګه کړله کاپي شو که نه شو کاپي وینې دلته وګوره اته اکسلریز دا مطلب سینې اته د اوس څو دي کې اته په ټول څو کې ځایږي آفرین ګوره بیا کاپي کومه وګوره یو راته وایي چې نه شول اوس دي څونه سلریز ټول سلریز کې ځایږي خو اوس څو دي کې نه دي کې خبره دې ورسېدې ښه که چېرته نه دې نه زیات نه راځي سلریز ته کامي کا زیات سلریز پکې ځایږي سلریز پکې ځایږي کامي کا زیات کامي کا زیات سلریز کاپي شوي شي هم څنګه کې ځایږي صحیح ده که څومره زیات په یو باندې حسابېږي پوه شې دې باندې خوازر تراش که غواړې دا د نه راته شو کیس مطلب څو دي نو دا ټیک مارک ولري کې دې سټیټاس وایي کې جوازه کلیک په کوم څه ګورې څومره ته کاپي کوي تا دې دا پته نه لګیږي دا ګورې ته کاپي شي دی نه شته ګورې کاپي شي خدا پته نه درته لګیږي مطلب اوس څه شول ولې کنه پته نه لګیږي څه غواړې مطلب دې معلومات راکوي نو دا ټیک مارک ولګوي دا سکره نو دا ولګولو اوس یې کاپي کې وګوره کاپي اتوماتیک به ټول کې سیدار نه سره ټول څه شول مشکل غناوي ده ټول باندې ورسېدی